هلو چې ته بل څه کار مې شته که نه چې ټیک ټوک کولاو کړمه دویمه ویډیو زما ګلچاحت دین پرېښود ګلچاحت واده وکړو ګلچاحت باتروم ته لاړه ګلچاحت کچن ته لاړه ګلچاحت پاڅېده ګلچاحت ولامبل توبه توبه څنګه خلک یې شکر دی چې زما نه چې ته معمولي غلطي وشوه او تاسو ته موقع میلاو شوه تاسو ته پته نه تاسو ما پیژنئ نه واته کال تاسو سره زما په دې سکرین باندې وشو تاسو سره زه راځم تاسو ته دومره ونه پیژندمه ملګرو دا د ګلچاحت کم پیغام چې راغلی و هغه تاسو واورېدو زه به تاسو سره دا شریکه کړم لکه په سوشل میډیا چې دې کومه ویډیو کړې وه او هغه چې وایرل شو و خلکو ویل چې آیا دې واده وکړو او ډیرو کم ملګرو چې دی هغو دا ویل چې د قومي لوط د ذاته کم دا او مختلف قسمه داسې الزامات صحیح پې ولګول یعنې مختلف قسمه کم الزامات چې دي هغه یې پې ولګول خو اوس دا قصه ده لکه ګلچاحت چې په خپل ویډیو کې کم ذکر کړلی هغه به زه تاسو ته بیان کړم هغه وایي چې دا کس چې و دا کم ویډیو چې ورسره ما جوړه کړې وه دا ما د مذاق یعنې فني ټایپ جوړه کړې وه او خلک چې کم دی هغه اوس لګیا دي چې دی واده وکړو وایي حالانکې دا کم کس چې و نو دا ډیسیبل دی معذوره دی نو وایي زه په کم ټرین یا څه گاډي کې ناسته وم او دا زما خواله چې راغی او ما سره داسې ویډیو دغه جوړول نو ما هم ویډیو ریکارډ کړه او هسې په ټیک ټاک باندې مې ورکړه نو د هغې نه پس چې کم دی علما دي د علاوه نور کم سوشل ورکر څوک چې دي هغه ټولو په ما پسې خبرې شروع کړې ویې ویل چې آیا دا خو کافر دی او مختلف قسمه الزام یې په ما باندې ولګول ما وایه ویډیو صرف د مذاق لپاره جوړه کړې وه حالانکې مونږ به دا وایو چې د مذاق دپاره داسې ویډیو جوړول بیا هغه په سوشل میډیا اپلوډ کول په خلکو باندې چې کوم غلط اثر کوي هغه هم ستاسو وړاندې ده نو داسې ویډیو جوړول هغه خو نه پکار خو به هر حال کوم ویډیو چې هغې حقیقت دا دی چې ګلچاحت وایي چې دا ما هسې یو فني ټایپ جوړه کړې وه نو ما غوښته تاسو سره دغه معلومات شریک کړم انشاءالله بل ویډیو کې به میلاویږو الله حافظ